سبحان غواړي نو قرآن دی کرنا د ایمان غواړي نو قرآن دی کرزا د سبحان غواړي نو قرآن دی کرنا د ایمان غواړي نو قرآن دی رب فرمایي چې صراط المستقیم دی رب فرمایي چې صراط المستقیم دی کراستا د رحمان غواړي نو قرآن دی کرنا د ایمان غواړي نو قرآن دی سبحان غواړي نو قرآن دی کرنا د ایمان غواړي نو قرآن دی هدایت د ټولو خلقو ته راغلی هدایت د ټولو خلقو ته راغلی که سبب د رضوان غواړي نو قرآن دی کرنا د ایمان غواړي نو قرآن دی کرزا د سبحان غواړي نو قرآن دی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه درنو اوریدونکو الله رب العزت سره مینه او محبت داسې یو څیز دی چې په هغه باندې موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه کولی شو او د الله په مینه باندې زموږ او ستاسو رابطه او ارتباط له الله سره ټینګیږي خو څنګه کولی شو چې د الله رب العزت مینه او محبت ترلاسه کړو اول د ګناهونو په پرېښودلو ټینګار کول یو انسان چې د ګناهونو په پرېښودلو باندې ټینګار کوي هغه د الله رب العزت مینه ترلاسه کولی شي نو چې د الله مینه ترلاسه کړه د خپل زړه ساتنه او پالنه یې وکړه زه دا نه وایم چې تاسو هیڅکله ګناه مه کوئ ځکه موږ انسانان یو او له موږ نه سهوې او خطاګانې کیږي خو که غواړئ چې د الله مینې او محبت ته ځانونه ورسوئ د ګناهونو په ترسره کولو کې ځانونه له تکرار نه وساتئ ګناه بیا بیا مه کوئ بلکې چې یوه ګناه ستاسو نه وشوه په هغې باندې توبه وباسئ هڅه وکړئ هغه کارونه پرېږدئ چې تاسو پوهیږئ چې په اړه یې درنه ټینګار کیږي د هغو د مخنیوي په خاطر له ځان سره مبارزه وکړئ په دې توګه به تاسې تر ګناه وروسته ژر تر ژره توبه کوئ که دا کار مو وکړه نو پوه شئ چې نیم کار مو ترسره کړی او پاتې نور کارونه یې بشپړونکي دي درنو اوریدونکو داسې فکر مه کوئ چې د الله مینوال به پاک او معصوم وي داسې فکر هم مه کوئ چې د الله د مینې درجه همدا ده چې له ګناهونو څخه په امان شئ د الله مینه همدغه ده چې کله له تاسو نه کومه غلطي وشي چې کله له تاسو نه کومه ګناه وشي نو ژر تر ژره د الله په لور رجوع وکړئ په خپله کړې ګناه باندې توبه وکاږئ او خپله پښیماني څرګنده کړئ دا د الله د مینې درجه ده ځکه چې توبه او پښیماني له مینې سره غوټه شوي دي او دې خبرې ته هم پام وکړئ داسې فکر ونه کړئ چې دا د ګناه لپاره دعوت دی
بلکې د دې لپاره دعوت دی چې تا په دې وپوهوم چې تاسې معصوم نه یاست. که ګناه مو وکړه ژر خپل رب ته رجوع وکړئ، هسې نه چې خپله ګناه بیا تکرار کړئ. زه دا وایم چې موږ او تاسو معصوم نه یاستو. ګناه رانه کیږي، خو زما د خبرې دا هدف نه دی چې تاسو ګناه وکړئ، بلکې زما موخه، زما هدف او زما مقصد دا دی چې کله له تاسو نه ګناه کیږي ژر تر ژره خپل رب ته رجوع وکړئ او خپل رب نه د خپلې ګناه بخښنه وغواړئ، د تضرع او د عاجزي لاسونه رب ته پورته کړئ. دا د الله مینه ده او په دې سره د الله مینه موږ او تاسو لاسته راوړلی شو. تابعین وایي زړه به څنګه روښانه او ځلیدونکی شي په داسې حال کې چې دننه یې دنیا ځای نیولی وي. څنګه به د الله په لورې روان شي په داسې حال کې چې هغه د شهوتونو په قید کې اوسیږي. او څنګه به د نجاستونو او غفلتونو د شتون او د هغو د ناپاکي په صورت کې د الله په لور روان شي. نو زموږ او ستاسې زړونه هله روښانه کیږي، زموږ او ستاسې زړونه هله ځلیدونکي کیږي، زموږ او ستاسو په زړونو کې هله د الله مینه پیدا کیږي چې د خپل زړونه د شهوتونو د قید نه راوباسو. هغې دنیا چې زموږ او ستاسو په زړونو کې ځای نیولی هغه راوباسو، یوازې د الله مینې ته هلته ځای ورکړو، نو په ده باندې بیا د خپل د زړونو ساتنه او پالنه کولی شو. دویم، د الله د مینې لپاره ژر تر ژره د ناوړه کسانو ملګرتیا پرېږدئ. له ناوړو کسانو څخه مقصد هغه کسان دي چې له الله رب العزت څخه ناخبره دي او په حقیقت کې دا ستاسو لپاره هغه ګمراهان دي چې تل تاسو د ګناهونو په لور ورکاږي. که ته غواړې چې ستا په زړه کې د الله رب العزت مینه ځای ونیسي او په دې باندې د خپل د زړه ساتنه او پالنه وکړي، نو نااهلو، مفسدینو او بېحیاو سره ملګرتیا مه کوه. د هغو مجلس، د هغو ناسته او ولاړه پرېږده، ځکه هغوی باندې بېحیایي او بېشرمي غالبه وي. د هغو په زړونو کې د الله مینه نه وي، نو تا به هم دې ته راوکاږي چې د الله رب العزت نه به دې لرې کړي. تاسو به د عقبه ابن ابي معیط قصه اوریدلی وي. د هغه ملګرتیا د ابو جهل سره وه. څو ورځې ابي جهل نه وه، نو عقبه ابن ابي معیط راغی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې ګډون وکړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویناو نه متاثره شه او دا تصمیم یې ونیو چې زه به سبا ایمان راوړم. اتفاقی سبا ابي جهل راغی. ابي جهل خبر شو چې عقبه ابن ابي معیط ایمان راوړي، نو هغه ته یې وویلې یا به ورځې العیاذ بالله د محمد رسول الله مخ ته به لاړې ورتو کوي او یا به زما سره خبرې پرېږدي. د ابي جهل ملګرتیا په عقبه باندې زوروره شوه، نو لاړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړه او د دنیا نه مرتد او بې ایمانه لاړه. نو که غواړې چې د الله مینه دې په زړه کې ځای ونیسي، د الله مینه ترلاسه کړې، نو ناوړه کسانو او مفسدینو کسانو سره ملګرتیا مه کوه. دریم، یو میاشت لمنځونه په خپل وخت سره ترسره کړه. که تا یو میاشت لمنځونه په خپل وخت سره ترسره کړل، نو د الله مینه به ستا په زړه کې ځای ونیسي او په دې سره به دې رابطه له الله سره ټینګه شي. کله به بیا هم فساد ته مخه نه کړې. ته چې مونځ نه کوې یا یې کوې په وخت کې نه کوې یا یې کوې بېجمع کوې، نو څنګه به د الله مینه ستا په زړه کې ځای ونیسي؟ څلورم، بیا له ځان سره ژمنه وکړه چې 2 لمنځونه به په جومات کې کوم. یوه میاشت په همدې توګه خپلې چارې سره سمې کړه. بیا 3 وخته لمونځ په جومات کې کوه. هو، رښتیا هیڅکله هم په یو ځلې دا کار مه کوه. او زموږ دا خبرې د هغو کسانو لپاره دي چې له الله څخه لرې شوي او اوس غواړي چې بیرته د الله عبادت او اطاعت پیل کړي. نو دوی د الله رب العزت عبادت او اطاعت په یو وار نشي پلی کولی، بلکې په تدریجي توګه باندې دوی الله ته رسیدلی شي، تر څو د الله رب العزت مینه د ده په زړه کې ځای ونیسي. او که ته یو وخت مونځ هم نه کوې
2 وخت هم نه کوې 3 وخت هم په جومات کې نه کوې سره د توجه جمع او مانځه ته نه وي نو څنګه به د الله مینه ستا په زړه کې ځای ونیسي چې په هغه باندې د خپل د زړه ساتنه او پالنه وکړي 5 ډیر زیات ذکر کوئ په ورځ کې باید د 25 دقیقو په اندازه ذکر وشي ډیرې زیاتې دعاګانې وکړئ په ځانګړې توګه ستاسو په وجود کې د ایمان د ټینګښت او له ګناهونو د خلاصېدو لپاره دغه دعا ډیره وایئ اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ای الله ما ته حق را وښیه او د هغه تابعداري زما نصیب کړه او ای الله ما ته باطل لکه څنګه چې باطل دی په هغه شکل را وښیه او ما له هغه نه لرې وساته د هغه د تابعداري نه ما وساته نو که یو سړی په ورځ کې 25 دقیقې الله یادوي او د دې ترڅنګ دا دعا لولي شک نشته چې د الله مینه به د ده په زړه کې ځای ونیسي چې کله د الله مینې ستا په زړه کې ځای ونیوه ارتباط به دې له الله سره ټینګ شي کله به ته بیا هم فساد منکراتو ته مخه نه کړي او چې ته الله نه یادوې په ورځ کې 1 وار 2 وار هم نه یادوې نو څنګه به د الله مینه ستا په زړه کې ځای ونیسي 6 د قرآن کریم 10 سپاره یاده کړه او بیا یې د شپې په لمانځه کې ووایه که هغه په اونۍ کې 1 ځل هم وي او تر دې وروسته د قرآن کریم د زده کړې په غونډو کې ګډون وکړه کله چې د قرآن کریم 10 سپاره یاده کړې او د شپې په آخره حصه کې خپل رب ته ودرېږي او د قرآن کریم دا آیتونه ولولې نو څنګه به د الله مینه ستا په زړه کې ځای نه نیسي او که ته په سره په قرآن باندې پوهیږې نه د تهجد لمانځه سره او د شپې له پورته کېدلو سره ته آشنا نه یې نو څنګه به د الله مینه ستا په زړه کې ځای ونیسي الله دې په موږ باندې رحم وکړي 9 له ښو او نیکو ملګرو سره ناسته او ولاړه مه هېروه او تل د دینداره او دین ته د متعهدو کسانو په لټه کې اوسه په خپلو دعاګانو کې له الله نه وغواړه چې درته دینداره ملګري نصیب کړي ځکه که ستا ملګري دینداره وي د هغو په زړونو کې د الله مینه پرته ده هغوی کله هم هغو کارونو ته مخه نه کوي چې الله ترېنه ناراضه شي نو د هغو ملګرو نه به ته متأثره شي چې هغوی نیک کارونه کوي ته به هم کوي الله به په تا باندې هم رحم وکړي او که ته په ټول ژوند کې نیک ملګری نه لرې بلکې مفسدینو سره د ملګرتیا ده نو څنګه به د الله مینه ستا په زړه کې ځای ونیسي د عیاش ابن ابي ربیعه قصه به تاسو اوریدلی وي چې د هغه ملګرتیا د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره وه بالآخره مدینې منورې ته ورځي او د هغه نه یو جلیل القدره صحابي جوړیږي 8 له ملګرو سره د دین په اړه خبرې کوه او له هغوی سره مرسته کوه په کم مجلس کې چې تاسو یاد یا په کم مجلس کې چې تاسو کینئ هلته د دین خبرې یادوئ خو په تاسف سره باید ووایم زموږ ننني مجلسونه د لهو و لعب نه ډک دي د خرافاتو او د بدعاتو نه ډک دي نو چې کله زموږ مجلس کې فحشا ویل کیږي شکنځل کیږي غیبت کیږي تهمت کیږي خلکو پسې ناحقه خبرې کیږي نو څنګه به د الله مینه زموږ په زړونو کې ځای ونیسي نه چې کله خپلو ملګرو سره کښېناستلې د دین په اړه خبرې کوه او هغوی سره په دیني چارو کې مرسته وکړه تر څو د الله مینه ستا په زړه کې ځای ونیسي په الله قسم که یو څوک دغه کارونه چې موږ تاسو ته ذکر کړل په پرله پسې توګه ترسره کړي هغوی به هیڅکله هم سهوه غلط کار او ګناه ونه کړي که چا دغه کارونه وکړل هغوی به د الله د مینې په لیکه برابر شي دا کار ډیر سخت نه دی او داسې فکر هم مه کوئ چې له الله سره ستاسو نږدېوالی به یوازې زموږ د خپرونو په اوریدلو یا د کتابونو مطالعې پورې تړلی وي دلته خبره د خپرونو او د مطالعې نه ده ځکه هغه څوک چې نن تاسو ته خپرونې در وړاندې کوي هغه به سبا مړ وي نو ځکه خو اسلام متکی په یو تن نه دی او هیڅکله به هم نه وي اسلام د یو تن او د یو فرد په هڅو پورې نه دی تړلی
بلکې تل لپاره تاسو تلاش کوئ، هر ځای کې تلاش کوئ چې د اسلام مقدس دین په اړه باندې معلومات ترلاسه کړئ او په خپل ژوند کې هغه تاسو پلي کړئ. د خپلې ټولې دیني چارې زموږ د خپرونو په اوریدلو پورې مه محصوروئ، ځکه زه به نن دا درته وړاندې کوم او سبا به بیا مړ یم. آیا تاسو له اسلام سره اړیکه لرئ او دا پریکړه تاسو کړې ده چې د الله په لور به روانیږئ؟ ښایي تاسې به ووایئ چې دا کار خو سخت دی، نو څه فکر کوئ چې زده کړه سخت کار نه دی؟ 15 کاله چې تاسو په زده کړو باندې بوخ یئ، ولې نه وایئ چې زده کړه سخت کار دی؟ دغه راز واده کول، د ماشومانو روزنه او نور په ژوند کې چې کم کارونه تاسو کوئ، هغو کې ولې تاسو نه وایئ چې دا سخت دی؟ ولې په هغوی کې نه وایو چې دا کارونه سخت دي، خو کله چې د دین خبرې ته ورسیږو بیا نو وایو چې دا ډیر لوی لوی ګامونه دي، موږ به ولیږو، موږ به څنګه د الله رب العزت مینه ترلاسه کړو. نه، دا ډیر آسانه کار دی، خو دا پوره عزم، فولادي عزم غواړي چې د الله د دین تابع شي او فساد ته شا کړي. تاسو پوهیږئ چې ولې؟ دا ځکه کله چې تاسې د الله په لور حرکت کوئ، شیطان ستاسو مخه نیسي. دغه لارښوونې چې موږ وړاندې کړې د هغو د عملي کولو لپاره 6 میاشتو او 1 کال ته اړتیا ده. له همدې امله به شیطان په دې 1 کال کې ستاسو د مخنیوي په خاطر ډیرې هڅې وکړي. په دې 1 کال کې شیطان ستا معنی ګرځي، ستا نفس باید شپه او ورځ مقاومت وکړي. ښایي ستاسو ملګري به له همدې امله پر تاسو ملنډې ووهي او تاسې به ګناه ته وهڅوي. هر ډول فتنې به یو په بل پسې ستاسو مخې ته دار شي او ته به تر پرله پسې آزمایونو لاندې راشې. خو ته اندېښنه مه کوه او مه ډارېږه، ځکه الله له تاسو سره دی او په خپلو پورته کړو ګامونو کې ټینګ اوسه. الله پاک به په هر ګام کې ستا د غلطیو مخنیوی وکړي او تا به په داسې توګه لوړ کړي چې ته به پخپله هم پوه نشې چې دا پرمختګ دې څنګه وکړه. نو بیا به پوه شې چې الله رب العزت ستا څنګه ملاتړ کوي. نو راځئ هغه عوامل او هغه اسباب چې د الله رب العزت د مینې د لاسته راوړلو لاملونه دي هغه عملي کړو، تر څو چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه سبحان غواړي نو قرآن دې کرړه د ایمان غواړي نو قرآن دې کرزاد سبحان غواړي نو قرآن دې کرړه د ایمان غواړي نو قرآن دې. رب فرمایي چې صراط المستقیم دے، رب فرمائے چې صراط المستقیم دے کراستا د رحمان. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د الله رب العزت مینې ته دې په خپل زړه کې ځای ورکه، نو الله رب العزت هم له تا سره مینه کوي. د انسان زړه د پادشاهانو په څیر خپل سرتیري لري، خو د زړه سرتیري به څوک وي؟ 2 سترګې، ژبه او حواس د زړه سرتیري دي. که د خپل زړه په حال پوهېدل غواړې نو د هغه سرتیري وګوره چې څه حال دی. تاسو به هغه خبره اوریدلي، پادشاه چې ښه وي رعیت به یې هم ښه وي، او که پادشاه فاسد شي نو رعیت به یې هم فساد ته مخه کړي. خپل زړونه وګورئ، له هغو نه به درته د خپلې تنې د غړو حال او احوال ډیر ښه معلوم شي. او بیا د خپل بدن غړو ته وګورئ، له هغو نه به د زړه حال درته ډیر ښه معلوم شي. له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي با خبر د انسان په بدن کې یوه ټوټه غوښه ده، که هغه سمه وي نو ټول بدن به ورسره سم وي، که هغه فاسده او تباه شي نو ټول بدن به ورسره تباه شي. هو هغه زړه دی. نو راځئ د خپلو زړونو ساتنه او پالنه د الله په مینې سره وکړئ. مې پرېږدئ چې ستاسو زړونه په فساد، په فجایي او په منکراتو سره فاسد شي. فساد ته یې مه پرېږدئ چې زړه فاسد شه، د ستاسو ټول بدن به بیا فاسد وي. الله رب العزت موږ ته ښیي چې ړوند هغه څوک نه دی چې سترګې یې نه ویني،
الله رب العزت د ړانده په اړه په صورت حج کې په 46 آیت کې فرمایي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې هغه زړونه په سینو کې دي چې زړه ړوند شه نو سترګې م لنډې دي. په دې توګه هغه څه چې ړندېږي هغه زړه دی. که اوس تاسو ووایئ آیا ستاسو زړونه ویني یعنې ستاسو زړونه د لیدو توان لري او که ړانده دي؟ الله پاک زړه ته ګوري لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک ستاسو مخونو او مالونو ته نه ګوري ان الله لا ینظر الی صورکم و اموالکم بلکې الله رب العزت ستاسو زړونو او ستاسو عملونو ته ګوري ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. د خلکو توجه به ستاسو جامو ته وي او یا هم ستاسو موټرونو ته به ګوري یا هم ستاسو سترګو او د ویښتانو رنګونو ته به ګوري خو الله رب العزت بیا ستا زړه او د هغه حال ګوري چې ستا په زړه کې آیا د الله مینه او د الله ویره پرته ده او که نه ده. داسې ونه شي چې د خلکو پام وړ شی ښه او ښکلی وښیي خو هغه څه چې الله ورته ګوري چې زړه دی هغه پوچ او بدرنګه ښکاره کړي. نه هغه څه ته چې الله رب العزت ګوري دی هغه پاک کړه، هغه صیقل کړه، هغه کې د الله مینې ته ځای ورکړه. د دنیا او د فساد مینه د هغه نه وباسه تر څو ستا رب ستا نه راضي شي. له همدې امله د دغه خپرونو نوم د زړه ساتنه او د زړه پالنه ده. په دې خپرونو مو ځکه دا نوم ایښی دی چې زړه ډیر اوښتونکی او تغییر منونکی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر ټولو معصوم انسان و هغه هم خپل زړه ته ډیره توجه کوله او په وار وار له ځان سره دغه دعا لستله یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک. ای د زړونو اړوونکیه زما زړه پر خپل دین ټینګ کړه. نو الله رب العزت دې زموږ زړونه هم په خپل دین باندې ټینګ کړي او زموږ زړونه د الله په دین باندې هله ټینګیږي چې زړونو کې د الله رب العزت مینه وي. چې د الله مینه ځای شوه نو د زړه ساتنه او پالنه به دې وشي. زما خبرې د هغو کسانو په اړه دي چې له 20 کلونو راهیسې له خپلو زړونو څخه بېخبره او بې پروا دي. دغه کسان په داسې حال کې له خپلو زړونو څخه بې پروا دي چې په ورځ کې 10 ځله او یا تر هغو هم ډیر خپلو مخونو ته ګوري. هغوی څنګه کولی شي چې خپل مخ ښکلی وساتي او بیا یې په ښکلا باندې پام کوي او هر ځل هندارې ته ګوري او په خپل مخ باندې څو قسمه کریمونه استعمالوي تر څو چې مخ یې ښایسته ښکاره شي. خو په خپل ټول عمر کې یو ځل خپل زړه ته نه ورګوري او د هغه په ښکلي کولو او ښکلي ساتلو کې فکر نه کوي. په دې صورت کې به دغه زړه څنګه روغ پاتې شي لکه د ابراهیم علیه السلام په څیر چې الله په صورت الصافات کې 84 آیت کې فرمایي اذ جاء ربه بقلب سلیم، کله چې د خپل روغ زړه سره الله ته مخه کړه. نو راځئ د زړونو درملنه وکړئ، د زړونو ساتنه وکړئ، د زړونو پالنه وکړئ، زړونه پاک کړئ لکه څنګه چې د خپلو ظاهري صورتونو او چیرو ته متوجه یاستئ تر څو الله رب العزت ته په سالم او په پاک زړه باندې ورشو. اذ جاء ربه بقلب سلیم یعنی ابراهیم علیه السلام په داسې توګه خدای ته مخ که چې له هر ډول شرک، پلیتی، فریب، کینې، حسد او شهوت پرستی څخه پاک او سپېڅلی و. راځئ چې د خپل زړونه له بدعت څخه پاک کړو، راځئ چې د خپل زړونه له پلیتي څخه پاک کړو، راځئ چې د خپل زړونه له فریب او دوکې څخه پاک کړو، راځئ چې د خپل زړونه له کینې څخه پاک کړو، راځئ چې د خپل زړونه له حسد څخه پاک کړو، راځئ چې د خپل زړونه د شهوت پرستی څخه پاک او سپېڅلي کړو چې الله ته لکه د ابراهیم علیه السلام په شان ورشو. د همدې موضوع ارزښت ته په پام سره د زړونو اصلاح، پاکی او د هغو د ساتنې لپاره اړینه ده چې د څیرې، مخ، ویښتانو، سینګاري توکو او نورو مظاهرو پر ځای زړونو ته توجه او پاملرنه وکړو. له همدې امله عبدالله بن رواحه د ابو دردا لاس ونیوه او ورته ویلې راځه چې سره کینو او د 1 ساعت لپاره ایمان راوړو. دا ځکه چې د زړونو اوښتون د هغه دیګ په نسبت ډیر بیړنی دی چې په جوش راشي
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی چې زما په امت به داسې حال راشي چې سهار به مسلمان وي خو ماښام ته به کافر وي، ماښام به مسلمان وي خو سهار ته به کافر وي. د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته لپه کړئ، د خپل رب نه ثبات او استقامت په خپل ایمان باندې وغواړئ، د خپلو زړونو درملنه، ساتنه او پالنه د الله په مینې سره وکړئ تر څو چې ستاسو رب ستاسو نه راضي شي. الله رب العزت دې زموږ نه راضي شي او زموږ هڅې دې په خپل دربار کې قبول کړي. نو درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. رب فرمایي چې صراط المستقیم دی، که راسته د رحمان غواړي نو قرآن دی، که رڼا د ایمان غواړي نو قرآن دی، که رضا د سبحان غواړي نو قرآن دی، که رڼا د ایمان غواړي نو قرآن دی. هدایت د ټولو خلکو ته راغلی، هدایت د ټولو خلکو ته راغلی، که سبب د رضوان غواړي نو قرآن دی، که رڼا د ایمان غواړي نو قرآن دی، که رضا د سبحان غواړي نو قرآن دی، که رڼا د ایمان غواړي نو قرآن